السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو تازه او ډیر مهم خبر درکړم چې دغه کال ته کوم آی پی ایل ترسره کیږي. په دغه کې به 15 افغان لوبغاړي بولي ته وړاندې کیږي چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وایم او کوم لوبغاړي ډیر زیات چانسز لري چې په آی پی ایل کې واخیستل سي هغه به هم زه تاسو ته وښیم. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو زه به تاسو ته وایم آی پی ایل چې همدغه کال کې دوباره ترسره کیدونکی دی، یعنې اپریل میاشتې کې ترسره کیدونکی دی او د دغه ډرافت چې ورته ویل کیږي دغه لوبغاړي چې اخیستل کیږي دغه به د همدغه میاشتې فروری میاشتې 18 تاریخ باندې به اخیستل کیږي. او زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان رشید خان محمد نبی دغه اول نه یعنې آی پی ایل کې اخیستل شوي دي چې هغه سنرایزرز حیدرآباد تیر کلو کې چې کوم دغه رشید خان او محمد نبی اخیستلي ول هماغه ټیم کې دوباره به محمد نبی او رشید خان لوبه ترسره کوي. خو دغه نه علاوه به زه تاسو ته وایم چې د کینګز 11 پنجاب ټیم کوم کې چې مجیب زدران هم لوبه ترسره کوله هغوی مجیب زدران خوسه کړی دی، یعنې مجیب زدران امکان لري چې یو بل ټیم په دغه کال ته آی پی ایل کې واخیستل شي. دغه 15 لوبغاړي چې کوم دغه کال ته به بولي ته وړاندې کیږي یعنې آی پی ایل ډرافت کې دوی شامل کړي دي چې په دغه کې خو اولنی لوبغاړی مجیب زدران ده او دغسې رپورټونه هم راځي چې مجیب زدران به په ډیره قیمته بیه باندې اخیستل کیږي. د دې علاوه دغه بل لوبغاړی رحمان الله ګوربز ده. رحمان الله ګوربز هم د آی پی ایل په ډرافت کې شامل شوی ده چې یو ځوان وکټ کیپر بیټسمین ده. دغه ټي 10 لیګ کې هم دومره ښه ځلیږي او همدغسې نور هم ډېر ښه زبردسته لوبغاړی ده. نو د رحمان الله ګوربز او مجیب زدران ډېر زیات چانسز دي چې دغه کال ته آی پی ایل کې واخیستل سي. دغه نور درې لوبغاړي به زه تاسو ته وښیم چې دغه کې قیس احمد هم بولي ته به وړاندې کیږي او نور احمد ممبوري ته وړاندې کیږي او دغه بل لوبغاړی به زه تاسو ته وایم نوین الحق. دغه 15 افغان لوبغاړي به دغه کال ته بولي ته وړاندې کیږي. حالانکه به دغه لیست کې ډېر زیات دي خو دغه ټول لوبغاړي آی پی ایل ته نه وړاندې کوي. هغه ښه لوبغاړي دوی لا ټولوي یعنې 15 یې که شپږ یې هر یو لوبغاړي هر یو ټیم نه همدغسې ښه لوبغاړي راخلي او هماغوی بیا بولي ته وړاندې کوي. نو د رحمان الله ګوربز او مجیب زدران ډېر زیات چانسز دي چې دغه کال ته په آی پی ایل کې واخیستل سي.